حضور پاک فرمائی دا انبیاء و متعلق طول پیغمبران یادائی تنام اعینهم ولا ینام قلوبهم چی ردی سترگی ادیوی و زڑی بیداری زڑی وحی تا متوجیوی نو دا پیغمبر خوب حقیقت وی دا پیغمبر خوب رشتونی وی پیغمبر چه خوب اوینی اغی که دا دروغو یا دا شیطان دا وسوسو اس قسم وهمو معمولی غنده شک اس قسم نی پکے نو یو اغا معراج دا چه پویخ حضور پاک تلی دے او بعض منامی دا خوب معراجون دی چه پیغمبر مبارک پا خوب کے تلی دے جنتون ام لیدلی دی دوزخون ام لیدلی دی او نور ام اغا سیزون لیدلی دی چه اغا دا انسان دا عقل نا اوچت و بالاتر دی حضور پاک فرمائی چه معراجی سفر کے ما سباز ناشنا سیزون او لیدل زاو جبریل علیہ السلام روانو یو فرشتہ بلم دا تاسو تمامخ کی ویلیو حضرت میکائیل علیہ السلام یو سڑی میں اولید فرشتو سرا یو کنڈ دا سے کگا کنڈ تیرہ اگا دے سڑی دا دے وقتی کے ورکی او دا سٹا پورے والا راکاگی دا وقت کے تر سٹا پورے مکمل اشلیگی دے چگی وی وینتے بیگی بیا دا کنڈر آوالی دے گس وقتی کے ورکی و تر سٹا پورے راکاگی حدیث تا بخاری کے رادی دا سترگا دا مخ دا لان دے برے سو سر طول اشلیگی او دے دا چغی و باسی چه دا طرف اشلی دا جوڑ شوی نو بیا دے کے امنڈی والے راکاگی نو چه بیا دا بل طرف شلی نو دا جوڑ شوی نو دا یو طرف شلی بیا چه دا بل شلی دا بل جوڑ شوی بیا شلی دا سڑی چغی و باسی وینے تے بیگی ما تا پوسو کده دی دوالو مرگرونا چه دا سشے دے دا خو پا دیر لوی مصیبت و عذاب کے مبتلا دے وخکی او مخ او ترسترگی او ترغوگونو پوری قطری قطری شو او چغی و باسی دا سوکتے وی اغی دوالو راتاوی چه مخ کے دا علی راتاو نوی وی او سیلاب او دوینو ڈک سیلاب او دا وین خوٹ کے دلے یو سړی د دې سیلاب په مینس کې ولاړ دی په خوټ کېدلو وینو کې ولاړ دی دا سړی راځي او لارې ته غاړې ته ځان روباسي غاړه کې یو بل سړی دی او هغه ته مخکې د کاڼو یو ډیری پروت دی دی چې څنګه رانږدې شي نو د غاړې دا سړی کاڼې راوالي او په دا خوله کې رسولي داسې ولي داسې چې دا هغه خوله ولګي کاڼې دونه زورور او تیزي چې دی د دریاب منځ ته ورسوي او بیا د هغه ځای نه د وینو په دې خوټ کېدلي سیلاب کې لامبو وی او غاړې ته ځان را رسوي خو چې غاړې ته رانږدې شي دا سړی د دې ډیري نه بل کاڼې راوالي او رسوي په دا خوله کې ولي او دونه زوري د کاڼې چې بیا د دریاب منځ ته ورسوي ما وی دا څوک دی دا خو لوی عذاب کې مبتلا دی ولی یو خود سور د وینو سیلاب کې دی نو چې د وینو سیلاب وي او هغه خوټ کېږي نو وجود له به څومره تو ورکوي بل اوبه نشته د وینو سیلاب دی ډوډۍ نشته خوراک نشته د وینو سیلاب دی دی او مسکل دی او دی ارس دی او په دا خوله کې لګي دا څوک دی دا خو زیات په عذاب کې مبتلا دی وی هغې دواړو راته وی چې مخکې ځه وی چې مخکې لاړم یو بل سړی په ځمکه پروت دی یو سړی سره غټه کاڼې دی غټه تیږه ده دا کاڼې اوچت کې و د املاس سړي دی سر لی راوبری هغه دومره درون کاڼې وي او درون غذاري کې د دا سر چپړې شي ګوره سر چې چپړې شو مازغه ترې راووتل سترګې ووتې غوږونه ووتل پوزه خوله غاښونه سر یې داسې شي لکه د یو رکیبې په شان چپړې شي او د چغې وباسي او غوبل یې جوړ کړی دی دا سړی اتیږه ودانګي دا سړی هغه تیږې پسې لاړ شي چې هغه تیږه څنګه راوړي واپس د سر بیا قدرتي جوړ شي نو بیا ولي
دا سړی چغې وایي سر یې چپړې کېږي او چغې وباسي او کرکې وباسي او مخ او سترګې او پوز او هر څه یو شان کېږي مرګ خو آخرت کې شته دی نه مرګ خو یو ځل دی دوباره شته دی نه دی چغې وایي ما وی دا څوک دی وی مخکې دا وی چې مخکې لاړمه بربنډ هلکان دی او بربنډ جینکې دی او یو تنور غوندې غار دی غټ غار دی خو شکل یې د تنور په شانتی دی تنور عمره دی نه غټ دی خولې تنګه ده او دننه پلن دی کلاو دی بربنډ هلکان او جینکې دي پکې او په دې غار کې اور بلیږي دا چغې وباسي په دې اور کې دا دواړه دا سړي هم دا هلکان هم دا جینکې هم د دې اور دونه زوري چې دا هلکان او جینکې د اور د خولې ته د دې غار د خولې ته رانږدې شي قریب دی چې تبار راوغورځېږي خو چې څنګه راوچت شي د اور د تاو سره او د شغلې سره نو بیا ښکته لاړ شي بیا راوچت شي بیا ښکته لاړ شي ما وی دا خو لا په مصیبت کې پراته دي دا څوک دي وی مخکې دا وی مخکې چې لاړمه نو مخکې مې نور کسان ولیدل چې د هغوی نوکونه د تانبې دي تیره نوکونه دي او دا مخ پې ځان له ګرۍ او دا سینه پې ګرۍ او دا وینې ترې روانې دي خارخ پې لګېدلی دی او دا سینه او دا مخ ځان له شلی او دا ګرۍ او خارخ پې لګېدلی دی ما دا خو دا په غم اخته دی دا څوک دی وی مخکې دا وی چې مخکې لاړمه نو سړي او ښځې مې ولیدې چې غټې غټې خېټې وې او دا خېټې لکه د شیشې په شانتې وې دننه کولمې یې ښکارېدې او په خېټه کې دننه یې ماران لګي او چکونه لګئ ما وی دا خو د هغې نه په غم اخته دی دا خلک څوک دی دا کم خلک دی دي کې خو دننه ماران دی او چکونه لګي او دی ورته چغې وایي وی مخکې دا وی چې مخکې لاړمه نو یو بل سړی مې ولیده چې سقا غوښه ورته پرته وه مرداره د چینجو ډکه غوښه وه او فرشته ورته ولاړه ده وی شبه دا خوره هغه پوزه لقی او سر لقی اوږې م دی غریب او دا سخا بدبویه د چینجو غوښه پې هغه فرشتې په زور خوري اوهو ما پوزه پټه کړه دا څوک دی پې مخکې ده یو بوډا سړی مې ولید بوډا سړی دی او ډېر هیبتناک شکل یې دی او اوږد طویل القامت دی قدم اوچت دی او هغه سره یو شپیلی غوندې یو شی دی او هغه اور له پوکي ورکوي او اور غرغنډې وی دا څوک دی وی مخکې دا مخکې لاړم یو بل بوډا سړی مې ولید هغه سره ماشومان ناستی خی طرف تا و بل طرف تا میں دا سوکتے وی مخی دا می ولیدل دا دینا پس نور واقعاتم دی خلاول دا تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غدو کسانو نتپوسو کو جٹول اشپم چکر راکل زمو گردولم پدی میں پوئے کہ دا خلق سوکو وورے اسے وورے من خود دنیا پدی جون غاوی رہیو من خوایو دا جون دی رستو بل سنشتا من خودی جون دا پارا دا دنیا گناهونه کو و نخری کو و مستی کو دا دی معمولی جون دا پارا خو من تبی اکلا تبی او دغرانو سیر دی که دا کل ساده نو خیجی و پلوی جون ورشه وی دا لنبه سڑی که تاولید که دا وقتی ولشلاو او دا وطا چغی والی دا اغا کست چې په دنیا کې د دروغ و پراپیگنڈ کئی او دا اغا دروغ دا دنیا گوٹ گوٹ ترسیگی دا قبر عذاب دی دا آخرت نه دی بیا رستو دا اور اغا عذاب دا دوزخ بیل دی دا قبر عذاب چې ساتی خوی پا دی غم مبتلا شي دقه سی بیا دا وقت کې چې تا په دې جبا دروغ وی تا په دې جبا د دروغ پروپاګاندا کول او د دنیا ګټ ته به دا دروغ رسیدل دا اق کست ک سړی و او ک خزې چې ساتیو دي د عذاب شروع شو دا یو ورځ نه دا دوه ورځې د عذاب نه دا کال نه دی دا لس کال نه دا شل کال نه دا سل نه دا زر نه دی دا د خدای خوخه ده چې شل در کال دی او کدا یو لاک کال دی او ک یو کروڑ کال دی ارسونه پوره چې د خدای عذاب روان دی اوس دروغجنو تاسو وایب چې اوس بس کوي په ظلم دروغ وایو
او بیا داسې دروغ وایو چې د دروغو پروپیګنډې کوو او نن سبا بالخصوص په سوشل میډیا په فیسبوک او په نت باندې نن سبا د پاټو دپاره او د سیاسي لیډرانو دپاره دا چې کوم باطل او دروغجن دي د هغوی دپاره دا شی نن شروع دی دروغ والا وایي دا پاټو والا کشران دا هلکان دا پاټو والا ورکران دروغ والا وایي او په فیسبوک کې خوري او د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي یا د خدای نیکبخت و زما خو قسم په خدای ړه خورېږي د خپلو هلکانو سره ړه مې خورېږي د مسلمان قوم سره ړه مې خورېږي د رسول الله مبارک د امت سره چې دا ولې غافله پراته دي ولې تاسو آخرت نه منئ که تاسو قبر نه منئ که د قبر عذاب نه منئ او که د پیغمبر دا خبره نه منئ او یا به ډېر زورور یې دی عذاب ته به ټینګېدی شی نو یا خو به وایې چې قبر نشته نو کافر شوې یا به وایې د قبر عذاب نشته نو کافر شوې یا به وایې چې د آخرت د عذابونه نشته نو کافر شوې او یا به وایې چې ملا صاحب ته دروغ وایې دا خبره په دین کې نشته نو د پیغمبر خبره ده بخاري مسلم د ټولو کتابونو ترې دروغ ووایې نو چې صحیح حدیث ترې دروغ ووایې او په پیغمبر ته دروغجن وایې نو بیا د کم ځای نه اسلام تاکې پاتې شو غافله مسته غافله قسم په خدای که دا لیډر ستا په قبر کې سملی قسم په خدای کرے د آخرت عذابن بچ کی هلته به چغې وی افسوس او ارمان ما ته خو مولیانو صاحبانو لګیا دا چغې راته والې ما خو پې عمل نه کو اوس خو دماغه لیډر نه پکارېږي اوس خو دماغه ممبر نه پکارېږي اوس خو دماغه د صوبې او د قومي ممبر نه پکارېږي اوس خو دماغه د سینټ ممبر نه پکارېږي اوس خو دماغه پارټي نه پکارېږي ماسخوتن به مې ځان ته خلک را یو ځای کړل دغه دروغ به مې وی او خلکو به خورول اوس خو مې هغه دوستان نه پکارېږي رونو غافل یې ځان بیدار کې مه کوې ګورې بیا بارمان کوې د مرګ هېڅ پته نه لګي کټ کې به پروت سار وختي به مړ به پروت او بچي به دې پاسئ اوهو بابا خو مې په خوب کې مړ دی کور نه به بهر اوځي پته دې نشته چې ماسخوتن به کور ته روغ راشي او که به کور ته روغ را نشي ولې دروغ مونږ وایو ولې د دروغو پروپیګنډې کوو ولې دروغ د دنیا په ګوټ ګوټې خورو فایده پکې د دنیا زموږ څه ده فایده پکې د هغې ظالمانو ده چې موږ یې په غم اخته کړي یو فایده پکې د دغې دوکهبازو ده د دغې ډاکوانو ده فایده پکې د دغې غلو ده فایده پکې د دغې باطلو مشرانو ده چې دا دروغ وایي او کارکنانو ته مخکې کوي او کارکنان لګیا دی هغه دروغ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي ولې د پیغمبر مخالفت کوو د خپل ښکلي مبارک پیغمبر د میاشت کې موږ ربیع الاول کې څومره د سیرت جلسې کوو څومره د پیغمبر علیه السلام په راتلو باندې موږ د خپلې خوشحالۍ اظهار کوو او په دې میاشت کې موږ څومره خوشحاله یو نو د دغه پیغمبر خبره ومنه که نه یوازې خو په دې کار نه کېږي چې زما رسول الله مبارک دنیا ته راغلی دی زه پې خوشحاله یم بلکل چې څوک وایي چې زه پې خوشحاله نه یم دا مسلمان نه دی د پیغمبر راتلل موږ دپاره ډېر لوی فخر دی موږ دپاره ډېر لوی سعادت دی او موږ پې ډېر لوی فخر کوو د زړه نه پې موږ د خوشحالۍ اظهار کوو الحمدلله د ربیع الاول میاشت ته لیکن د پیغمبر خبرې ته دروغ مه وایه که نه که په خولې نه وایې خو ستا عمل د دې خبرې دلالت ورکوي چې ته د پیغمبر یا خو ډېر مست یا د پیغمبر خبرې ته دروغ وایې او یا خیرت نه منې یا قبر نه منې یا د قبر عذاب به نه منې زما زړه دردېږي زما رونو زما زړه خوږېږي د پیغمبر امت سره مې زړه خورېږي ځان سره مې زړه خورېږي دغې عذاب ته والله په قسم په خدای که یو څپېړې ته ټینګ شي د فرشتې یو څپېړې ته او چې بیا خوله کېدله دا کونډه منډي او د ختمېدو والا